څه خبره ده فقیره؟ بیا کومي هوا د ماڼۍ طرف ته راوستې؟ لاره مې پرېږده وزیره، زه سلطان ته راغلی یم. ستا په شان د لالچي سړی سره د خبرو کولو وخت نه لرم. فقیره، سلطان ستا په شان اوزګار نه دی چې تا ته به هر وخت په ماڼۍ کې ناست وي. هغه په ماڼۍ کې نشته. خو که ته د شهزادګۍ په حواله راغلی یې نو د هغې دپاره سلطان شرط ایښی دی. زه د شهزادګۍ دپاره هر شرط منلو ته تیار یم. او وایا هغه شرط څه دی؟ دا چې ته شرط منلو ته تیار یې او په ځان دې دومره یقین دی نو سمه ده. ورېږه زه راځم دا دی. چې سلطان بس شرط ایښی وي. وا یار، زمونږ د سلطان سر څومره ډېره سونا ده که زه ته یو صندوق فټ کم نو څنګه به وي؟ خو نه وزیره، که سلطان خبر شي نو بیا دې سر پرې کوي. ګورو فقیره چې ته د دې په شان موتی دانه د کومې پیدا کوي؟ د سلطان دا شرط به دې ډېر خوښ شي. دا چې ته د شهزادګۍ دپاره شرط منلو ته تیار یې نو زه هم درته ښیم چې د سلطان شرط څه دی. فقیره، دې ته موتی دانه وایي چې دا ډېر قیمتي وي. که ته د شهزادګۍ سره نکاح کول غواړې نو زمونږ د سلطان شرط دا دی چې دې له ملګري پیدا کا. سمه ده، خو که دا میلاو شي نو بیا خو به سلطان ته زمونږ په نکاح کې کوم اعتراض نه وي. ته اول موتی دانه پیدا کا نو دا مې در سره وعده ده چې شهزادګۍ به درته په خپل لاس په نکاح کړم. سمه ده، خو چې بیا د خپلې وادي نه په شا نشي وزیره. ته څه وایې فقیره؟ د دې وزیر سر پرې کیدی شي خو د خپلې وادي نشي اورېدلی. زه ورځه فقیره، تر مرګه به داسې موتی دانه پیدا نه کی او شهزادګۍ به په خپلو خوبونو کې هم ونه ګوري. بیا څه خبره ده وزیره؟ نن داسې خوشحاله ښکارې. خیر خو دی زما سلطانه، نن بیا محل ته هغه فقیر راغلی و د شهزادګۍ رښتې پسې. ستاسو پوښتنه یې کوله. تاسو ولې ماته ونه ویلې وزیره چې فقیر راغلی دی؟ شرط دی ورته بیان کو. فقیر څه وویلي؟ هغه وویلي چې زه د شهزادګۍ دپاره هر شرط منلو ته تیار یم او په پوخ یقین سره په موتی دانه پسې لاړو. امید دې ربه کوم چې د سمندر په ویښ کې ما ته موتیدانه پیدا شي د الله په حکم سره. خدایا، ته د سمندر په ویښ کې رزق ورکوونکي ذاتي، زما امتحان هم آسان کړه او ما مه شرموه.
وایا بزرګ څه خبر ده که زما لږ ساعت هم ضایع شو نو شهزادګۍ به مې د لاسه لاړه شي. اے درویشا پاسیگا زراغله يم چې ستا مراد پورا کم د الله په امداد او حکم سره. اے درویشا الله تعالی ستا مهنت قبول کو او زه تا ته راولېږلم. هر څه مراد چې لري ماته یې ووایه. تاسو ولې زه د کار نه منع کړم؟ که زما څو شیبې هم ضایع شوې نو شهزادګۍ به مې د لاسه لاړه شي. ای درویشه که ته 1000 کاله هم د دې سیند نه اوبه وباسې نو دا سیند به وچ نه شي. خو ښه به دا وي چې خپل مراد ماته بیان کړي. ما د بادشاه نه د شهزادګۍ سره د نکاح مطالبه وکړه خو بادشاه یو شاهي او قیمتي موتی دانه شرط ایښی دی. منا امیده کېږه د الله په حکم به زه په دې سیند کې دومره ډېر موتیان را پیدا کړم چې ته به یې په راټولالو پورې حیراني. یا الله دا درویش هم ستا بنده دی د ده موتیانو ته ضرورت دی. خدای دا سیند ورته ټول موتیان کړه.